ملا یعقوب له ملي بیرغ سره څه وکړل، څنګه یې زړونه وګټل، بلخوا د سلسلې علي خیل پلار څنګه تانه ورکړي او ډیر نورې خبرې په همدې ویډیو کې کتلی شئ. خو لومړی چینل سبسکرایب کړئ. په لومړي سر کې که تاسو د ملا یعقوب په دې عکس کې وګورئ چې ملي بیرغ یې شاته ښکاري، دا په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو خوښ کړی او ملا یعقوب یې هم ستایلی دی. ټول افغانان له طالبانو دا غواړي چې ملي بیرغ په خپل ځای وي او د نجونو ښوونځي د خلاص شي. ویل کېږي ملا یعقوب هم ملي بیرغ خوښوي او هم غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي، خو نور طالبان یې مخالفت کوي. د ملا یعقوب دغه عکس په اړه بیا جنرال عبدالبصیر شیرزاد لیکلی دي که چیرې د بسم الله خان په وخت کې په همدغه ځای کې سپین بیرغ وای نو اوس به ډاکټر د تورو تمبو شاته و. موږ د افغانانو سره ښه تعامل کړی او کوو یې. راځئ د خپل وطن د آبادۍ فکر پیدا کړو. بلخوا دا بل عکس چې ګورئ د سلسلې علي خیل دی چې پلار یې په ټویټر باندې لیکلی دي پوره کال د مخه اسلام آباد کې زما لور د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اختطاف شوه. کوربه هیواد د عاملینو په نیولو کې هیڅ توجه ونه کړه او خبره اصلا پټه شوه. د سفیر لور تختول د هیواد حیثیت ته سپکاوی او په اړیکو کې یو تور داغ دی. د دې پیښې پوښتنه او عاملینو سره حساب کول په افغان ولس یو کور دی. دا چې څو ورځې مخکې د روسي سیال سره د احمد ولي هوتک لوبه وه نو انس حقاني هم له احمد ولي هوتک سره خپل عکس خپور کړی دی، ورسره یې لیکلي دي احمد ولي هوتک وشوه کولی خپل غښتلی روسي سیال مات کړي. هغوی هوتک او ټولو افغانانو ته د مبارک وي. دا وګړي زړور او مستعد دي چې فرصت او بستر ورته مساعد شي په هره ساحه کې ځلیږي. او په پای کې هم په ټولنیزو رسنیو کې له یوې فیسبوک پاڼې چې افغان هیواد ګروپ لخوا یوه لیکنه خپره شوې ده چې لیکلي دي پر افغانستان واکمن طالبه. دا درته په دې خاطر نه لیکم چې ستا تخریب او یا هم ستا تعمیر کوم، بلکې دلته تاسو ستاسې بې عقلي او سرټنبي ته متوجه کوم د دې دپاره چې تاسو عاقلاني فکر او لاره ورکه کړې. مخالفت په معنی کې قوي او ضعیف مخالفت د باس وړاندې ستاسې په ضد ښځو او نجونو مخالفت چې تعداد یې 30 تر 50 زیات نه و. ولې دومره مدیایي پوښښ ورکړ چې د هر ټلویزیون او هر فیسبوک ټویټر واتساپ د سر ټکي وګرځېدل. دا ښځې تقریبا 95% یې په اقلیتونو پورې اړه لري او شعارونه او بیانیې یې ټولې 100% په دري ژبه وي او دي. اوس دې ورځو کې یو خبر ډیر جهاني شو چې یو شمیر پښتني میرمنې د یوې مشاعرې ترڅنګ د یوې مشاعرې ترڅ کې د دې موجوده واکمنۍ د طالب واکمنۍ پر خلاف اواز په یوه ادبي او نیمه سیاسي غږ سره اوچت کړ چې دا تاته د یو خاص خطر پیغام دی او زه په دې باور یم چې دا غږ به بدرګه شي او دا غږ به د ملا عمر مرکز قندهار او د حقاني مرکز خوست ته هم غځېږي او تاته به همدوی دردسر جوړوي او ته به د نابودۍ خواته درومي. که دغه مشاعره وګورئ نو حتما متوجه کیږي چې څومره خاموشه ولی شدید مخالفت پکې شتون لري. تاسو هم په دغه اړه خپل نظر کومنټ کې ولیکئ دا چې د دري ژبو میرمنو ترڅنګ اوس پښتنې میرمنې هم له طالب واکمنۍ سره مخالفت کوي او خپل حق غواړي. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بلې ویډیو ته